أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. در سورة آل عمران 117 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. مثل ما ينفقون، مثال دا غمال چی خرج کوي دوی فی هذه الحیات الدنیا پدی جندو دنیاوی کے کمثل ریحین پشان د هوا دے فیها سر صفائی کی اوروی اصوابتو حرس قوم ظلمو ورسیگی پسلو دیو قوم تا چی ظلم کڑیوی انفسهما پزانو نخپلو فأهلكته نهلاك ليغي لرا وما ظلمهم الله او ظلم ندے کرے پا دیبان اللہ تعالی ولكن انفسهم يظلمون او لیکن دی پسانو نخپلو ظلم کوي. و دی آیت کی مثال دا مثال دے دا آغا چا چی مالونا دا اللہ دا طاعتو دا آغا دا رضانا پا غیر نور سیزون کی خرج کیا نو دا برباد دی. مثالو لمن انفق فی غیر طاعت اللہ ومرضاته، دا مثال دا آغا چارے چی مالونا لگئی دا اللہ دا تابداری نما سوا و دا اللہ دا رضا نما سوا پا نورو سیزون کی مناسبت دا دے چی دا کافرانو مالونا لگئی دا صدو عن سبیل اللہ دا پارا لکه یهودیان با را لگی دلو مشرکانو تبه وصلی ورکولی چی شاب یو تکڑش یو دا مسلمانانو معاشری اغا خراب کئی. اللہ رب العزت دا مال بدی بیانی چی دا مال یولی نعمت دے خلیکینا دوی راولگی دو دا مال دای پا غلط زیکی ولگاو نو کله چی دوی دا مال پا غلط زیکی ولگاو نو قیامت کی با پدی بانی بیا افسوسونا بکیا ارمانونا بکیا. سورت انفال شپک دیرشمو نمبر آیت مبارکو گو ریا. سورت انفال ان الذین کفروا یقینا هاگا کسان چی کپرے کڑے دے ينفقون اموالهم دي خرج کی اخبل مالونا
لیصدوا عن سبیل الله چې بند کړي خلک د لارې د الله نه فسينفقون زردا چې دوی به خرج کوي هغه ثم تكون عليهم حسرا بیا بشي په دې باندې افسوس ثم يغلبون بیا با کمزوري شي والذین كفروا کسان چې کفر کړي دي الى جهنم يحشرون جهنم تبارا جمشي في هذه الحياة الدنيا پدی ژوند د دنیا کې یعنی د دنیا په باره کې او دا مال د سره پاره لګي دا د دې لپاره لګي او چې دنیا مې خشي یا مال د دې لپاره لګي چې عہده او مشري هغه ورته میلاو شي د الله د رضا لپاره نه لګي او نه د دین اسلام او د غلبې لپاره لګي نه جنا د مشرۍ لپاره لګي کمثل ریح پشان د تیز هوا ده کمثل ریح پشانو د تیز سلی ده فیها سرون سر دادو ازدادو نه ده سر اور تموي او البرد شدید سختی یخنی تمویا اصوابتو حرس قوم ظلموا انفسهم چې ورسیږي پسلو د قوم ته چې ظلم کړي په خپلو ځانونو فاهلكته نو هلاکی دغه فصل وما ظلمهم الله او ظلم نه ده کله په دوی الله ان الله په دوی ظلم زکه نه ده کله الله رب العزت یو قانوني خو ده چې د ګناه سره با مصیبتونه تکالیف او دا برازي ولكن انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوونکې دي خپل ځانونو باندې ظلم کوي یا ایها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونكم من سيو رازدارو سوا ساسونا بل سوکا لا یعلونکم خبالا اغوی کوتاہی نکیا پتاسو کی د پسادو ودو معرطم وخوی دوی آغشی چه بمشقت کیا چوی تاسو قد بدت البغضاء یقینا خار شوی دا کینا من افواههما دخلو د دوینا وما تخفي صدورهم او اغا چې پټوي سینې د دوی اکبرو ډیر لوی دی قد بینا لکم الآیات یقینا بیان کړي دی مونږه تاسو ته نخي د دشمنی د دوی ان کنتم تعقلون کتاسو عقل لریا یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة رکو پوری
یو قانون هغه ذکر کیا او قانون داره النهي عن اتخاذ البطانة عن غیر اهل الایمان ایمان والولا دا جائز ندی چې غیر مسلم خلقو خپل رازدارو هغه جوړ کی مسلمان با غیر رازدار نه جوړي هغه تبا د راز خبره هغه به ورته نه کوي او دی قانون سره تربیت د مسلمانانو کوي